رحیم سلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د 1400 کال د فورمونه حل په پښتو ژبه ته ګران زده کوونکو موږ او تاسو راځو د کانکور فورمونه حلوو او هیله ده چې تاسو د شروع نه تر اخره پورې ما سره اوسئ تر څو پورې د درسونه هم مکمل کړو نن ګران زده کوونکو موږ راځو په دې فورم کې له خیره په پښتو ژبه د 1400 کال د ننګرهار لومړی فورم حلوو د ننګرهار لومړی فورم چې زموږ ګران زده کوونکو غوښتی و نو دې لپاره موږ همداسې شروع کوو د ننګرهار فورم شروع کوو حلوو د ننګرهار لومړی فورم د ګران زده کوونکو 1400 کال ده لومړی برخه د ریاضیات دي او لومړی سوال ده چې ویل دي چې رنج د تابع لاندې تابع موږ تر کړی د غیر رنج غوښته ده یعنی موږ ته ویل دي چې اف ایکس یو تابع ده او مساوي ده چې ارک ساين د سو ارک ساين د دوو د دې رنج موږ نه وخته رنج ګرام زده کوونکو حق قیمتونه موږ ته تعبیر کوي مثلا موږ دې تابع ته 2 ورکړي دي نو دا تابع موږ ته 100 راکړي ګرام زده کوونکو په یاد وي ساين موږ ته کم قیمتونه راکړي یعنی دا د دې چې د ارک ساين ایکس ساين 2 په دې معنی یعنی کومه زاویه ده چې ساين 2 ده یعنی کله چې موږ وایو چې ساين انورس ده ساين انورس ده مثلا 1/2 یا دا ویل شو ارک په دې شکل لیکل شو د ارک ولیکو د سولي کو چې ارک ساين د 1/2 معنا د دې داسې ده کومه زاویه ده چې ساين 1/2 کیږي موږ ورته د دې کومه زاویه د ساين 1/2 کې 10 درجه نو ځواب ورکو پای پر 100 پای پر شپږ یا 10 درجه یا همداسې کوم ته وایي چې ساين انورس ده یو کومه زاویه ده چې ساين سو کیږي یو کیږي موږ ځواب ورکو چې یو ده صحیح ده ګران زده کوونکو په یاد وي چې ساين کوم قیمتونه موږ ته راکوي شو دا په یاد وي چې ساين همیشه تل چې موږ ته یو عادت موږ ورکوي شو یعنی د منفي نه تر مثبت یو پورې ده یعنی زاویه چې ساين ته موږ هر زاویه ورکو دا قیمت موږ ته د منفي نه تر مثبت یو پورې راکوي د سنې کې چې مثلا یو زاویه ساين ولرو هغه 2 شي هیڅ د زاویه موجوده نه ده چې ساين دغه 3 شي مثلا کومه ته څوک وایي چې یو زاویه ده مثلا ساين د ایکس ده موږ 3 راکاګل ده تاسو ورته دا غلطه ده حل نه لري یعنی دا غلطه خبره ده یعنی امکان لري چې ساين د یو زاویه بدري شي همیشه ساين د یو زاویه د منفي نه تر مثبت یو پورې کیږي دین نه کوچنی کیږي د دین نه غټیږي نو دلته موږ ته چر کړی و یو زاویه ده چې د هغه ساين سو د 2 ده نو دا کومه زاویه تاسو ورته وي حل نه لري دلته ورته لیکي حل نه لري یعنی په دې حل نه لري چې دا زاویه یعنی دا عادت امکان نه لري چې ساين درکې د زاویه نشته چې ساين سو شي ساين 2 شي نو د دې سوال جواب موږ سره رقم باسو دلته سوال موږ تر کړی ده لومړی جواب ارک ساين د 2 خپل ده دویم جواب 2 ده دریم جواب چې دا تعریف نه ده شوی یا نه ده تعریف شوی نه لري او څلورم جواب 0 ده چې دریم جواب ګران زده کوونکو صحیح ده دویم سوال ګران زده کوونکو داس را کړی ده چې یو ماتریکس را کړی ده A ماتریکس ده چې A مساوي کیږي 1 2 منفي 1 موږ ته ویلي دي کچېرې ک 3 وي کسوي 3 نو تاسو موږ ته پیدا کړئ چې ک ضرب سو ک ضرب n یعنی دا هدف دا چې سکالر په ماتریکس کې ضرب کړي دا 3 راوخلي په ماتریکس کې ضرب کړي نو 3 راوخلي ضرب د A کې چې مساوي کیږي دا عدد راغسل کیږي په هر عنصر کې جدا جدا ضربي مثلا 3 په 1 کې 3 په 2 کې شپږ 3 په منفي 1 کې منفي 3 دغه جواب شو 3 شپږ منفي 3 چې جواب دلته څوم راځي جواب دریم جواب ده چې دریم شپږ او منفي 3 جواب ده صحیح ده ګران زده کوونکو بل سوال ګران زده کوونکو موږ تر کړه د لیمټ سوال ده موږ ته دا ویل چې لیمټ ده تانجان ده 2x منفي پای پر سلورو تقسیم شي پر سلور x مربع منفي 1 x هم تقرب کړه 0 ته صحیح ده دا سوال موږ ته وایي چې حل کړئ لیمټ کې عمومي قاعده دا ده چې کله موږ ته سوال راکول کیږي اولین کار چې کوو تقرب پغې کې وځي کوم قاعده کوم عادت شو کوم مثلا جواب لیتنی مثبت لیتنی شو هغه جواب خلاص شو او کوم مبهم شکل لو بیا هغه سید هر کوم ځان ته قاعده لري په مغه لو 0 به وځه کو تانجان ده 2 ضرب 0 منفي پای پر 100 ده سلور تقسیم شي پر سلور ضرب 0 مربع منفي 1 دلته اوس تانجان د 100 پاتې کې 2 ضرب 0 منفي پای پر 100 ده منفي پای پر سلور منفي 0 مربع 0 ضرب سلور منفي 1 تنه پاتې ول د صفرېږي مساوي کېږي تانجان منفي باندې را بس منفي تانجان د 5 خصو کېږي یو تقسیم پر منفي 1 منفي د منفي سره لړ یو په یو جواب یې سره وځي یو سوال د ګرام زده کوونکو د دې فورم ویل دي چې سلور کوساین مربع ده اتیا او سو کیږي سلور کوساین مربع ده اتیا او سو کیږي ګران زده کوونکو صحیح ده دا موږ حلو سلور کوساین مربع ده اتیا او سره رقم هدف دا ده چې موږ تاسو یو فرمول لرو موږ لرو چې ساين مربع ده اتیا مثبت کوساین مربع ده اتیا جواب سوره وزي یو یعنی ساين مربع ده تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي یو روزي دلته کوساین مربع تاسو تنه کې کوساین مربع ده اتیا او مساوي کیږي یو منفي
منفي ساين مربع د چی شي اتیا دغسې. ولته موږ کولی شو څلور په خپله ولیکو او د کوسین مربع اتیاو په جای ولیکو چې یو منفي دلته قوس ورکړو یو منفي ساین مربع د چی شي اتیا ولیکو. څلور پکې ضرب کوي څلور منفي دې کې څلور ضرب کوي څلور ساین مربع د څو اتیا چې لومړی ځواب یې ده همدغه تاسو هم چې فورمونه در سره دي در سره یې حل کړئ. صحیح ده؟ دا وشو. بل سوال ګران زده کوونکو بیا سوال هم تکرار د مخکې راغلی و یو ماتریکس ده چې مساوي د یو دوه منفي یو موږ ته وایي چې که مساوي د دوو سره ده تاسو دوه دوه پکې ضرب کړئ نو دوه ای مساوي څو کېږي دوه ای دوه ضرب کړئ دوه 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 څلور منفي څو منفي دوه چې هماغه پخوانی سوال ده او ځواب یې لومړی سوال دوه او څلورو منفي دوه ده. بل سوال ګران زده کوونکو شپږم سوال ته راغلی ده وایي که چیرې عین المرکزیت صفر شي په بیضوي کې عین المرکزیت صفر شي بیضوي چیش ته بدلیږي. کله چې عین المرکزیت په بیضوي کې صفر شي ګرانو زده کوونکو په یاد مو چې دایرې ته وړي. کله چې عین المرکزیت ګران زده کوونکو یو وي په یاد مو پارابول ده پارابول. کله چې عین المرکزیت کوچنی د یو څخه وي کوچنی د یو څخه دا بیضوي ده ګرانو زده کوونکو بیضوي ده یعنی لوی د صفر نه. کله چې عین المرکزیت لوی د یو څخه وي بیا هغه چې د هایپربول ده هایپر یعنی دا خبره په یاد وي. دلته خو دا راغله چې صفر شو دایره وایي چې یو شو پارابول وایي چې د یو نه کوچنی شو بیضوي د یو نه غټ شو ورته هایپربول ورته وایي. نو ځواب یې څو ده؟ اول ځواب ده. اووم سوال د ګران زده کوونکو موږ ته راکړی ده یو موهومي عدد ده چې زید مساوي کېږي آی جمع څو ده جمع دوه او موږ نه غوښتي دي چې زید بار تقسیم پر زید جمع زید بار دا راته حل کړي. زید بار په دې معنا ګران زده کوونکو چې د دې مزدوج د یو مختلط عدد سره رقم پیدا کیږي د موهومي برخې علامه به یې تغیروي. موهومي برخه علامه دلته چې ده مثبت دلته ولیکئ منفي او جمع څو ده منفي آی منفي او جمع څو ده جمع دوه. اوس به هلته وضع کوي د دې مثلا زید بار په جای به ولیکئ منفي آی جمع دوه تقسیم پر د زید په جای به ولیکئ آی جمع څو ده جمع دوه او د زید بار په جای به دا ولیکئ منفي آی جمع څو ده جمع دوه. منفي آی د مثبت آی سره شو خلاص شو دوه او دوه څلور. اوس لیکو منفي آی جمع دوه تقسیم پر څو ده څلور طرف په طرف تقسیم کې دا په دې تقسیم کې منفي یو پر څلور آی لیکو او دا چې تقسیم کې مثبت یو پر دوه کېږي ولې دوه پر څلور څو کېږي یو پر دوه. صحیح ده ګران زده کوونکو چې دلته یې ځواب هم دویم ځواب ده او راوتی ده چې لږ ساده کړی مثلا دلته یې ساده کړی داسې ده چې موږ همدغه ځواب ده مثلا نور تقسیم کړی نه ده دا دوی اول لیکلي دوه منفي آی تقسیم پر څو تقسیم پر څلور چې دغه ځواب ده. ځواب هم څومره راځي درته مې ویلی چې دویم ځواب یې راځي. همداسې ګران زده کوونکو بل سوال ده موږ ته راکړی ده چې دغه لاندې افاده د څه شي نمایندګي یعنې کوم مساوات موږ ته ښیي. یو جمع تانجان مربع د اکس مساوي کېږي سیکنډ مربع د اکس. دا مساوات کوم مساوات ده ګران زده کوونکو موږ مساوات دوه ډلې په مثلثات کې لرو یو مطابقت ده یو چې ده معادله ده. مطابقت هغه مساوات دي چې په هر زاویې دوه طرفونه یو بل سره مساوي کېږي او معادله هغه د مساوات ده چې په خاصو زاویې دوه طرفونه یو بل سره چیږي دواړه خواوې مربوط سره مساوي کېږي. دا چې دا د مطابقت یو غټ فرمول ده. خپله موږ مطابقت کې درې فرمول لرو یو فرمول خو دا سین مربع تیتا جمع کوسین مربع تیتا مساوي یو فرمول دا ده چې سیکنډ مربع ده تیتا منفي تانجان مربع د تیتا مساوي کېږي څو مساوي یو چې دلته دغه منفي تانجان مربع خو اړولی ده او دغه شکل موږ ته لیکلی ویل دا څه شی ده موږ ورته چې دا چې ده مطابقت ده او که داسې نه پوهېږي او زاویه پکې وضع کړئ مثلا 10 وګورئ دواړه خوا مساوي کېږي بیا 45 دواړه مساوي کېږي بیا 60 دواړه خوا مساوي کېږي یعنې په هره زاویه دواړه خواګانې یو بل سره څه کېږي مساوي کېږي. نو بیا موږ ورته وایو چې دا موږ ته څه راښیي مطابقت راښیي. نو دلته لیکلی ده چې موږ ته مطابقت راښیي افاده راښیي معادلات ښیي نامساوات ښیي. موږ ورته وایو چې دا موږ ته مطابقت راښیي. صحیح ده. همداسې بل سوال یې لاندې راغلی ګران زده کوونکو لیکلي دي چې دوه ساین د اکس منفي یو مساوي صفر. دا موږ ته څه راښیي موږ ورته وایو چې دا خو مطابقت کې نه ده دا معادله ده دا موږ ته معادله راښیي. صحیح ده دا معادله ده په هره زاویه صدق نه کوي مثلا 10 درجې کې پکې وضع کوي صدق کوي 60 پکې صدق نه کوي 45 پکې صدق نه کوي نو دا څه شوه معادله شوه دا څه مطابقت وه. یعنې دواړه سوالونه په یو فورم کې په ننګرهار کې په 1400 کال کې لومړی دور کې راغلي دي ګران زده کوونکو. ګران زده کوونکو بل سوال ده ګران زده کوونکو بل سوال ده چې 14 اکس مربع جمع 15 وای مربع مساوي کېږي 400 سره. موږ ته پیدا کړي د دې بیضوي عین المرکزیت د دې څو ده. عین المرکزیت ګران زده کوونکو سی پر ای ته وایي او هلته د دې معیاري شکل معلوموو یعنې ای او بي معلوموو. د خو هم 400 باندې ویشو دا هم په 400 ویشو
او دا هم په څو ویسو په 400 ویشو صحیح ده چې دلته اوس اختصار یې که څو کېږي مثلا دا وایي 4 دا 10 صحیح ده 1 دا 15 که نه دا 15 کېږي او دلته چې دې ته راشي یو 15 ویل ته 14 ورته وایي که نه 14 هغه کېږي نو ایکس مربع پر څو کېږي 15 جمع وای مربع پر څو کېږي 14 جمع مساوي څو ده مساوي یو دا د بیضوي هغه معیاري شکل شو صحیح ده دلته موږ پوهېږو چې 15 دا لوی ده نو دا خپله ای مربع ده یعنې 15 او بي مربع چې دلته ده دا کوچنی عدد 14 ده 14 او موږ پوهېږو چې په بیضوي کې یو فرمول ده چې هغه مساوي ای مربع مساوي د بي مربع جمع سی مربع سره موږ سی مربع باید پیدا کول چې سی پر ای لرو ای خو د دې راکاږو چې دواړه خو جذر واخلو نو ای 15 راوځي نو سی باید پیدا کړو دلته به وضع کوو دا بي مربع د خو راوړو سی مربع مساوي کېږي د 15 نه منفي کې څو 14 چې سی مربع مساوي کېږي 9 او جذر چې واخلې څو کېږي 3 نو سیم پیدا شو عین پیدا شو نو عین المرکزیت څو کېږي 3 پر 15 دغسې د دې د بیضوي عین المرکزیت 3 پر څو ده 3 پر 15 ده صحیح ده بل سوال د ګران زده کوونکو وایي پلان د ډیټا کې تاسو لومړی چارک راته پیدا کړئ لومړی چارک مثلا ډیټا موږ ته راکړل شوې ده چې 20 ده بل ځواب یې ده مثلا 25 بل یې ده 10 بل وبخښئ ځواب نه ده سوال ده 15 40 بل ده 45 بل د 50 په داسې شان ډول صحیح ده دغسې ډیټا یې موږ ته راکړل شوې راکړې ده او دلته موږ ته وایي لومړی چارک پیدا کړي لومړی خو همدغسې موږ ته کله چارک غواړي موږ باید دا څنګه کړو دا راواخلو ټول اول منظم کړو یعنې نزولي شکل ورته ورکړو چې منظم نزولي شکل لري یعنې عددونه اخواته خوا نه دي ټول منظم 20 ده 15 ده 10 ده ټول راغلي بل دویم کار چې کشمیري ورکړي مثلا دا اوله ده دا دویم ده دا دریم ده څلورم ده پنځم ده شپږم ده او دا چې ده اووم ده صحیح ده موږ دلته وایي د لومړي چارک ځای موږ ته معلوم کړي موږ ورته څه کوي کیو یو یا کیو پی کیو چې ده یا کیو چې ده کیو یو چې ده مساوي کېږي پی ضرب کیو د ګرانو زده کوونکو پی ضرب او بخښئ پی ضرب ان تقسیم پر 4 جمع یو پر 2 ولته موږ څه کوو دلته پی څوم چارک یې وخوته اول چارک یې وخوته ان څو دانې دي اووه دانې دي تقسیم پر 4 د 4 صحیح ده جمع یو پر 4 یو پر 2 مخرج مشترک چې ونیسو څو کېږي 4 مخرج ونیسو 4 تقسیم 4 یو اووه جمع هلته څو کېږي 2 9 پر 4 ده 9 پر 4 ده یعنې د لومړي چارک ځای چې ده 9 پر 4 ده صحیح ده چې تقسیموي اشارهدار یې مرکه شو بل سوال چې ګران زده کوونکو دلته راغلی ده هغه عبارت ده یو انټیګرال ده چې انټیګرال یې ویلی ده 2 منفي 4 اکس مربع ضرب اکس اکس ډي اکس د دې تابع مثلا انټیګرال موږ ته واخلئ دا انټیګرال خو موږ کولی شو ګران زده کوونکو چې تعویض یې واخلو مثلا دا تعویض کړو دا له منځه وړي هغه کولی شي دا پکې راسره ضرب کړو مثلا داسې ولیکو چې انټیګرال د 2x هغې کې ضرب کړو منفي 4 اکس مکعب ډي اکس اوس جدا جدا انټیګرال د دې واخلئ څو کېږي 2 په خپله ضرب د انټیګرال اکس مربع پر 2 او د دې انټیګرال منفي 4 اکس پتان 4 پر 4 جمع څو ده جمع سی 2 سره لاړه اکس مربع شو منفي 4 د 4 سره لاړه اکس پتان 4 شو جمع څو شو سی ځواب اکس مربع منفي اکس پتان 4 جمع څو ده جمع سی ده سوال راکړی ده بیا هم عین المرکزیت غوښتې په بیضوي کې یعنې اکس مربع پر 9 جمع وای مربع پر 4 مساوي څو ده یو عین المرکزیت چې ای مساوي سی پر ای ده وایي دا پکې څه کوي را پیدا کوي دلته بیا پوهېږو چې ای مربع څو ده 9 ده بي مربع څو ده موږ وایي 4 ده نو سی مربع چې پیدا کوي د 9 نه منفي څو کوو 4 سی مربع مساوي کېږي 15 او سی مساوي کېږي جذر د څو 15 دلته کې ای معلوم که څو راوځي 3 سی پر ای ده نو عین المرکزیت مساوي کېږي جذر د 15 پر 3 دا یې ځواب شو جذر د 15 پر 3 صحیح ده ګران زده کوونکو بل سوال د ګران زده کوونکو راغلی لیمټ سوال ده چې وایي لیمټ د x پر 2 پر x منفي 8 a x تقرب کړی 8 a ته د منفي خونه د چپ خونه کله چې ګران زده کوونکو دا په یاد وي کله چې موږ ته یو تعبیر راکول کېږي چې لیمټ د مثلا x راتلی شي یا نه شي مهمه د 1 پر x x تقرب وکړي 0 ته د ښي لورې ځواب مثبت لیتنې ده او که چیرې موږ ته وایي لیمټ د 1 پر x x تقرب وکړي 0 ته د چپ خوا نه موږ وایو منفي لیتنې ده او که چیرې موږ ته وایي چې لیمټ د 1 پر x x تقرب وکړي 0 ته موږ وایو وجود نه لري یا موجود نه دی موجود نه دی دغسې ښي او چپ مساوي نه ده دلته چپ خوا نه ځواب یې څو راوځي منفي لیتنې ځواب ده چې څلورم ځواب یې صحیح ده بل سوال ګران زده کوونکو دوه ویکتورونه راکړي دي وایي یو ویکتور ده د یو ویکتور چې مساوي ده چې 8 آی و جے او 15 کا او د وی ویکتور چې دا عبارت ده د 2 آی جمع 3 جے او بی کا
تاسو موږ ته ووایي داسې وایي که دا دوه وکتورونه په یو بل باندې عمود وي دوه وکتورونه په یو بل باندې عمود وي نو تاسو واخلئ ماته بي پیدا کړئ. ګران زده کوونکو دوه وکتورونه کله یو بل باندې عمودیږي چې د دې د وکتوري اسکالري ضرب یعنې ډاټ پروډکټ ځواب یې څو راوځي 0 راوځي. یعنې موږ څه رقم کړو دا په دې کې ضربوو 8 په 2 کې 14 جمع 9 په 3 کې 21 جمع 15 په بي کې 15 بي مساوي څو راوالو 0. دا دواړه څو کېږي دا دواړه چې مثلا جمع کړو 20 کېږي 20 شمه خوا تېر کړئ 15 بي مساوي کېږي منفي 20 ځواب دواړه خوا په 15 ویشو بي مساوي کېږي منفي 20 پر 15 چې دغه ځواب ده. چې ځواب یې ګورو مثلا کوم ځواب صحیح ده ځواب دویم ځواب مثلا اول ځواب 20 ویلی دویم منفي 20 پر 15 دریم 15 پر 20 او څلورم ویلی ده 40 نو ځواب یې څو ده منفي 20 پر 15. بل سوال د ګران زده کوونکو 14م سوال ده چې راځو وایي ا که چیرې خلاف د یو خالي سرڅخه وي او بیم چې ده خلاف د یو خالي سرڅخه یعنې دواړه سیټونه چې دي خالي سیټونه نه دي او سم سیټونه نه پوره سیټونه عنصر لري نو موږ ته ویلي چې ا ضرب بي دلته موږ څه رقم باید تعریف کړو. ا ضرب بي چې د ګران زده کوونکو دوه وکتورونه مثلا دوه سیټونه چې یو بل سره ضربوي دا به مراتبې جوړې ترې نه جوړېږي یعنې اکس او وای ترې جوړېږي په داسې شرط باندې چې اکس چې د لومړي عنصر نه اخیستل کېږي د ا نه اخیستل کېږي شامل ده د ا کې او وای چې دا شامل د چیش کې بي کې د دې نه اخیستل کېږي او دا سیټونه ترې ټول جوړېږي. صحیح ده مثلا که موږ یو سیټ ولرو چې ا مساوي کېږي داسې یو دوه صحیح ده او بي سیټ ولرو داسې چې مثلا یو دوه او درې صحیح ده موږ ته وایي چې ا ضرب څه کوي ا ضرب بي کوي موږ څه رقم کوو دا ورته داسې یو جوړې کې نه جوړه اول عنصر دی نه اخلو یعنې یو او یو دویم یو او دوه بیا یو او درې دا خلاص شو. اوس نوبت د چا ده دوه او یو دوه او دوه او درې داسې یعنې داسې مې ضرب کړ چې لومړی عنصر هم د ا نه واخیسته دویم عنصر هم د چي نه واخیسته د بي نه واخیسته داسې یې ورسره ضربې کړي. بل سوال د ګران زده کوونکو ویلی هندسي اوسط د 3 او د 27 په منځ کې یعنې 3 او 27 په منځ کې او هندسي اوسط ګران زده کوونکو او د هندسي اوسط که پیدا کوي جذر د ا ضرب بي داسې پیدا کېږي یعنې جذر ده دواړه ځایونه 3 ضرب 100 چې څو کېږي 1 جذر د 1 ځواب څو راوځي 9 ځواب د دې سوال څو ده 9 او که حسابي وخت دواړه جمع کې تقسیم 2 کوي یعنې موږ اوسطونه په څو ډول لرو 3 ډول لرو. یو هندسي ده چې داسې پیدا کړي یو حسابي ده چې ا جمع بي پر 2 داسې پیدا کړي یو هارمونیک د ګران زده کوونکو چې پیدا کېږي 2 ای بي پر ا جمع بي داسې پیدا کېږي چې هر کومې وخت 2 عددونه درکوي دغسې حل کوي دا حسابي د هندسي او د چې ده هارمونیک دلته سوال د هندسي ورکړو هغه سوال موږ تاسو چې کوم حل کړو. ګران زده کوونکو بله سلسله موږ ته راکړې ده دلته بیا حل کړو مسله ویلې دي چې 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع نقطه نقطه تر n پورې د دې فورمول موږ تاسو پوهیږو چې دا کومه سلسله ده دا مسلسل طبیعي عددونه دي د مسلسل طبیعي عددونو فورمول چې ده n ضرب n جمع 1 پر 2 ده د فورمول ده یعنې په تصاوت کې زموږ زده ده همداسې که تا قدونه 1 جمع 3 جمع 15 جمع نقطه نقطه مثلا تر 2 منفي 1 پورې وي یا 2 جمع 1 پورې وي 2 منفي 1 پورې به ونیسو چې یو قیمت ورکړو دلته هغه شي نو د دې فورمول n مربع ده ګرانو زده کوونکو د دې لپاره یعنې دا خو عددونه طبیعي راوغوښتل نو دا یې فورمولو که جفت یې وغوښته چې 2 جمع 4 جمع 6 جمع نقطه نقطه جمع 2 داسې یې وغوښته بیا د دې فورمول د n ضرب د n جمع 1 یا n مربع جمع چې n یعنې دغه درې فورمول هم باید په یاد وي خو دلته دا فورمول راغلی ده خو دا موږ چې کوم حل کړه هغه نورې که راغلل بیا هلته هم سوالونه ترې حلوو. بل سوال د ګران زده کوونکو وایي که چیرې تانجان د تیتا پر 2 مساوي 1 پر ا وي نو ته ماته کوساین د تیتا راته پیدا کړه. دا موږ فورمول لرو چې ساین کوساین او تانجان د تیتا پر 2 د جنسه یعنې کوساین چې دا د دې د جنسه چې دا کوساین د تانجان تیتا د جنسه چې دا یو منفي تانجان مربع د تیتا پر 2 او یو مثبت تانجان مربع د تیتا پر 2 د تیتا پر 2 دغسې فورمول لري. صحیح ده دغه فورمول کې موږ وضع کوو چې مساوي کېږي ګرانو زده کوونکو یو منفي د دې په ځای څه وضع کړو یو پر ا چې مربع کړو یو پر ا مربع او دلته یو مثبت یو پر ا مربع اوس مخرج مشترک ونیسئ څو کېږي دلته لیکلي دا د سر ضرب کې ا مربع منفي یو پر ا مربع او دا هم چې ضرب کړي ا مربع مثبت یو پر ا مربع ا مربع د ا مربع سره خلاص ا مربع منفي یو پر ا مربع مثبت یو چې په مثلثات کې دریم فصل در سره درسونه وګورئ دا فرموله مالته ټول بیان کړي دي او د سوالو باندې ته پیږي بیا اوس هم پې پوه شئ فرمولو سره داسې مشکل نه.
بل سوال د ګرانو زده کوونکو موږ ته راکړی ده، مخکې مې هلته ضرب هم کړ چې A یو سیټ ده چې عبارت ده د دوو څخه او B بل سیټ ده راغلی ده چې 5 او 6. تاسو وغواړئ که موږ وغواړو A ضرب B کو د دې سیټونه موږ ته ځواب یې ولیکو. ما درته ویل کله چې A ضرب B کې اول عنصر به د A نه اخلي، دویم به د B نه. اول عنصر د دې نه 2، دویم هغه 5، 2 5 او بل چې د اول دې نه 2، دویم څو د 6. دغسې عنصر اخیستل کېږي او سوال هم څه کېږي حلیږي. صحیح شو؟ یعنې ځواب یې څو ده؟ دویم ځواب یې ده. دا و ګرانو زده کوونکو د نن درس چې 20 سوال هم د نګرهار د فورم چې 1400 کال لومړی دورې و ترې حل کړل. انشاءالله دویم درس کې به انشاءالله د ریاضي برخه خلاص کړو او دریم درس کې به ساینس خلاص کړو یا طبیعي علوم به خلاص کړو. هماغه کې عموما دا درې درسو کې به دا فورم خلاص کړو. نو تاسو دا فورم درسره وګورئ، کوشش وکړئ دا نور سوالونه یې حل کړئ. نور فورمونه هم چې 1400 دي 9 دي دا ټول درسره حل کړئ. کوم ځای کې چې مشکل لرئ سوالونه راته راولېږئ، زه به درته حل کړم چې وخت کم ده، یعنې تر څو چې زه فورمونه خلاصوم کانکور به راورسېږي. نو بعد د هغې نه بیا زموږ د فورم حلول هم بې معنا نه ورکوي. صحیح ده؟ نو تاسو هم کوشش وکړئ چې سوالونه درسره حل کړئ. کوم ځای کې چې مشکل لرئ هغې پوښتنه وکړئ چې تر څو پورې دا برنامه درته ډېره مفیده او د نیکو نظریاتو په تمه یم. کوم نظریات چې لرئ د برنامې لپاره چې ښه شي نورم حتما یې ما سره شریک کړئ چې دا برنامه د ټولو لپاره، دا زما برنامه نه ده، دا برنامه د ټولو افغانانو لپاره د پښتو ژبو درې ژبو لپاره. دا فورمونه هم په پښتو شروع کړی هم په دري باندې شروع کړی، یعنې په افغانستان کې لومړی چینل ده چې هم په پښتو درس ورکړي هم په دري باندې، یعنې هر درس چې زه ورکوم هم پښتو وایم هم دري وایم. صحیح ده؟ یعنې داسې هغه کوم. هدف مې دا چې دا ټول درسونه ټول ته ورسېږي، نور هېڅ هدف کې نشته ده. نو تاسو هم کوشش وکړئ دا ټول ته ورسوئ او په دغه ثواب کې ټول سره شریک اوسئ. ښه ورځ ولرئ. په مخه.